السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله دوستانو چې ټول روغ او جوړ وي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک پر ما باندې د جمعې په ورځ دغه درود شریف اتیا واره ووایي، الله جل جلاله به د اتیا کالو ګناهونه ورته معاف کړي. درود شریف دی: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. درود شریف یو ځل بیا وایم: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. هیله د دوستانو چې همیشه پرې وکړئ، خصوصا د جمعې په مبارکه ورځ باید دغه درود شریف حتما وویل شي. د انسان ټول عمر تقریبا اتیا کالو ته نه رسیږي. د دې مبارک درود شریف په اتیا کرته ویلو سره د انسان د ټول عمر د ګناهونو کفاره ادا کیږي. په همدې هیله دوستانو، د نورو اسلامی معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره شیر کړئ، ترڅو تر نورو دوستانو هم ورسیږي او تاسو هم لمک سره په دې ثواب کې شریک شئ. نور مو په لوی الله سپارم. الله مو مل شه.